السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د امازون چې کوم سیریز موږ شروع کړی دی د هغې په دوام سره نن یوه بله موضوع ده چې هغه ته پراډکټ هانټینګ وایي. پراډکټ هانټینګ دا د امازون د ملا د تیر حیثیت لري. معنا دا ده چې دا ډېر مهمه دي او ډېر زیات کار په همدغې کې کېږي، ولې چې هر هغه څوک چې هغه غواړي په امازون کې کار شروع کړي او هغه د پراډکټ هانټینګ باندې نه پوهېږي یا غلط پوه شوي وي، نو ممکن هغوی ډېر زیات تاوان وکړي. ځینې یوټیوبرانو هغوی خو د امازون مطلب هغوی داسې کوي چې خلکو ته بیخي مطلب د امازون نه بیخي ګپ جوړ کړی دی چې بس راشه او امازون کې اکاونټ جوړ کړه او بس ته به نور میلیونر شي. حالانکې داسې نه دی، دومره اسان هم نه ده. که ته امازون صحیح زده نه کړې، صحیح پې ځان پوه نه کړې، نو ممکن ته ډېر څنګه چې په نورو کاروبارونو کې تاوان شته دی، داسې امازون هم د تاوان نه ډک دی. مطلب داسې دې کې هم تاوان ډېر زیات شته دی، خو دومره سخت هم نه ده. مطلب هر شی امکان لري، خو اول به تاسو هر شی صحیح زده کوئ. چې کله صحیح زده کړه، بیا چې کله تاسو غواړئ چې یاره عملاً پکې کار شروع کړئ، بیا داسې یو چا سره مشوره چې هغوی په دغه فیلډ کې پریکټیکل کار وکړي، هغه سره تاسو مشوره وکړئ او مخکې ځئ. خو مهمه دا ده چې تاسو باید ډېر زیات پوه اوسئ. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې پراډکټ هانټینګ ډېر زیات مهمه دی. راځو اوس پراډکټ هانټینګ څه شی ته وایي. تاسو د دې په باره کې تاسو سره زه ډېر ساده معلومات شریکوم. ګورئ، فزیکلي چې کله موږ یو کار شروع کوو، نو اول خو به خلکو نه پوښتنه کوو، خپل ملګرو دوستانو نه پوښتنه کوو چې یاره زه غواړم یو کاروبار شروع کړم، کوم کار کې به ډېره زیاته ګټه وي. نو یو ملګری یو مشوره راکړي، بل بله مشوره راکړي، بل بله مشوره راکړي. نو خلاص دا ده چې موږ یو نتیجې ته ورسېږو. فرض کړه یو څوک راته وایي چې یاره ته د رختونو کاروبار شروع کړه، رخت پلورنځی دکان پرانیزه. نو موږ داسې بیا نه کوو چې دستي لاړ شو د رخت دکان پرانیزو یا د رخت دکان جوړ کړو. نو موږ به نور تحقیق کوو، پوښتنه به کوو چې یاره اول خو به دا معلومات کوو چې سوچ به کوو ولا چې زه د رخت کاروبار چې دی که پاتې شي، معنا دا دی چې دا که خرڅ نه شي نو بیرته خرڅېږي. داسې څیز نه دی چې هغه خراب شي لکه د فروټو غوندې او راباندې ټول تاوان شي. بیا به دا معلومات کوو چې یاره دا رخت چې کوم ځای کې زه خرڅوم دلته نور رخت پلورونکي شته او که نشته دی. نو مطلب دا دی چې داسې ځای کې به مطلب چې یو ځای کې هلته نور رخت پلورونکي نه وي، ته یو او یوازې ته یې، نو هلته هم ګاک مشکله ده چې راشي. او ځینې وخت کې بیا دې ته هم ګوري چې کوم ځای کې موږ د رخت پلورنځو دلته کمپیټیټر ډېر زیات دي، مطلب ډېر زیات دکانونه دي، نو هلته به هم لږه سخت دی. نو زما د خبرې هدف دا دی چې موږ به ګوره فزیکي شکل سره هم چې کله موږ یو کاروبار کوو، نو د هغې دپاره خو به موږ تحقیق کوو، د هغه دپاره خو به موږ پلټنه کوو. د تحقیق او پلټنې نه وروسته به بیا موږ کاروبار شروع کوو. نو په امازون کې هم داسې دی چې کله یو څوک یو جنس مطلب غواړي چې کاروبار شروع کړي، اول دی پراډکټ هانټینګ کوي. پراډکټ هانټینګ مطلب دی پراډکټ ریسرچ کوي. دغه پراډکټ ریسرچ ته امازون پراډکټ هانټینګ وایي. د هانټینګ تحت لفظي معنا دا ده چې ښکار کول، شکار کول. مطلب دا دی چې کله یو څوک غواړي چې په امازون کې کاروبار شروع کړي، په امازون کې یو جنس وپلوري، نو اول د هغه جنس باره کې دی مکمل تحقیق کوي چې دغه جنس مطلب ماته په څو راځي، دغه جنس چې یا دغه تولید چې زه خرڅوم دغې کې مطلب نور کمپیټیټر ډېر زیات دي که کم دي، دغه تولید خو به کوم سیزنل نه وي. مطلب دا دی داسې اوس که یو پراډکټ یو د هغې خپل مخصوص وخت وي، سیزني وي، او هغه جنس زه واخلم او دا بالخصوص دا به د هغې خلکو دپاره چې هغوی بګینرس وي، مطلب نوی وي، هغوی داسې یو کاروبار شروع کړي چې هغه مطلب یو جنس واخلي چې هغه جنس سیزني وي، مطلب سیزنل وي. اول خو به 2-3 میاشتو پورې دغه جنس ونه رسېږي د امازون ویر هاوس ته، بیا که ورسېږي دغه سیزن به تېري. نو د بګنرز دپاره دا ډېره زیاته سخته ده. نو هغوی باید دغې باره کې مکمل تحقیق وکړي او د تحقیق نه بعد بیا د خپل پراډکټ لانچ کړي، د خپل تولید لانچ کړي. نو زه دا خپله خبره ګوره بیا را ساده کوم چې پراډکټ هانټینګ مطلب دې ته څوک پراډکټ ریسرچ هم وایي.
د کله چې یو څوک مطلب غواړي چې په امازون کې یو پراډکټ لانچ کړي، یو جنس یا یو تولید هغه لانچ کړي، نو مخکې د دې نه چې دوی غواړي یو تولید لانچ کړي، نو د دې باره کې دوی باید مکمل تحقیق وکړي. اوس سوال دا دی چې یاره کم شی به مونږ ګورو په یو دغه کې یو تولید دپاره به مونږ کم شیونه ګورو. نو هغه ته پراډکټ هانټینګ کرایټیریا وایي. هغه انشاءالله وروسته به مونږ قدم په قدم په دې تفصیل سره په دغې خبره کوو چې یاره یو پراډکټ کې به مونږ کم خصوصیات ګورو. نو هغې کې انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به تفصیلا هغه باندې مونږ بحث کوو. فقط په دغه ویډیو کې ستاسو کنسپټ کلیر کول غواړم چې پراډکټ هانټینګ کله چې مونږ یو جنس نوي لانچ کړي، هغه نه مخکې مونږ یو تحقیق کوو چې یاره دا جنس مطلب دا جنس خو به سیزنل نه وي، دا جنس خو به مطلب ګیټډ نه وي، د جنس وزن خو به ډېر زیات نه وي. ولې چې دغه مسله په امازون کې نوره فزیکي شکل سره به دومره اساس نه وي، بلې په امازون کې ځینې شیونه ډېر اساس دي. مثلا یو جنس وزن ډېر زیات وي، نو هغه باندې د ټرانسپورټ مصارف هم راځي، داسې نه شي چې د نیانې لمسی غټه نه شي. نو دغې موضوعاتو ته باید موږ او تاسو متوجه اوسېږو. نو انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به موږ پراډکټ هانټینګ چې کومه کرایټیریا ده، کم شیانو ته پکې موږ ګورو، هغه باندې به موږ مفصلا بحث کوو. فقط په دغه ویډیو کې ما غوښتل چې تاسو سره د دغه باره کې کنسپټ کلیر کړم.